پاکستانی طالبان څه وایي ولې پاکستان کې اسلامي نظام ضروری دی او بلخوا ولې افغان طالبان به وژني دا او ډیر نور ضروری معلومات کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ خو له دې مخکې چې دغه ویډیو وګورئ که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ پاکستانی طالبان وایي چې د پاکستان اوسنی نظام غیر اسلامي دی او باید دغه کفري نظام په بشپړ ډول اسلامي شي د پاکستان اساسي قانون د انګریزانو لخوا جوړ شوی او په ښکاره د اسلام ضد قانون دی د پاکستان د اساسي قانون د غیر اسلامي نښو څخه یوه د عیسویانو په څیر د شنبې او یکشنبې په ورځ عمومي رخصتۍ ګڼل کیږي البته په داسې حال کې چې د اسلام په مبین دین کې رخصتي د جمعې ورځ بلل کیږي همدارنګه د پاکستان په ټولنه کې فحاشت زور اخیستی دی د ښځو جنسي فعالیتونه په ښکاره ترسره کیږي په مدرسو کې د زده کوونکو سره بد عملونه ترسره کیږي انجونې په بربنډه ډول په بازار او کالجونو کې تګ راتګ لري له همدې امله د پاکستان طالبان وایي چې له حکومت سره تر هغې خبرې نه کوي چې تر څو په پاکستان کې بشپړ اسلامي نظام نه وي تمویل شوی له بلې خوا بیا د پاکستان درباري شیخان او ملایان د پاکستان د غیر اسلامي قانون او فحشا په وړاندې چوپ دي د دې ښه مثال مولانا فضل الرحمن او حامد الحق دي چې د پاکستان د ټولنیزې فحشا په وړاندې هیڅ ډول عکس العمل نه ښکاره کوي بلخوا بیا د افغان طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی چې په اصل کې د پاکستان د پوځ کس دی د خوست په ښار کې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی ویل کیږي چې په خوست کې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي خو پاکستانی وایي چې له پاکستانی طالبانو سره یې یوه میاشت مشروط توربند کړی دی کابل کې د پاکستان سفیر چې تر ډیره د طالبانو امیر المؤمنین ښکاري منصور احمد خان ویلي دي چې که چیرته له پاکستانی طالبانو سره مذاکرات نتیجه ورنه کړي نو افغاني طالبان به پاکستانی طالبان له منځه یوسي له تاسو مننه چې د دې ویډیو تر پایه پاتې شوئ ستاسې په نظر آیا افغاني جګړه مار طالبان به په افغانستان کې د پاکستان ضد طالبان له منځه یوسي که چیرې افغان طالبان دغه کار ترسره کړي آیا د اسلام ضد عمل نه ترسره کوي ځکه هغه پاکستانی طالبان خو غواړي چې په پاکستان کې اسلامي نظام راشي خپل نظر مو په دغه اړه د کومنټ په برخه کې را سره شریک کولی شئ موږ یې هم په راتلونکو ویډیوګانو کې د ویډیو په اخره کې نشروو که مو زموږ یوټیوب چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ تر بیا ښه وخت ولرئ